د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي د ختیځو ولایتونو د زلزله ځپلو درد د ټولو شریک درد دی او زیاتوي چې دا زموږ ورونه دي. والا غمجن خو ټول پرې غمجن وي او سړی یا وریم کلمه ویلی باید پرې غمجن سي. هر مسلمان در وظیفه است باید غمگین است. غمگین هستیم ما هم وطنهای ما بیادرهای ماست مردم کنر که زلزله شده و اگر ما بتونیم هر کمکی بر اونا بکنیم باید دست جمعی یک وحدت کنیم یک کمک کنیم برای مردم. از بس ما هر چیزی که باشه ما کمک خود میکنیم چون بیادر ماست وطن ماست. د یاد ولایت اوسیدونکي زیاتوي زلزله ځپلې د هیوادوالو لاسنیوي ته اړتیا لري او له ټولو هیوادوالو او تجارانو غواړي ترڅو له دغو زیانمنو سره مرسته وکړي. خو موږ تاسو ټول ورونه دي دا خو نه تنه موږ دا ټول ملت ورسره ډېر خوشحالي ډېر خفه دي ورسره او دا چې یو مصیبت ده چې دوی باندې راغلی باید موږ د مسلمان او د افغان په صفت تلاش دي ته اوسېدوی لاس ونیسو. افغانستان ټول ورونه دي موږ ورونه دي په هر هغه باندې خفه یو پرې خفه کېږو او چې څومره واسې کېږي انشاءالله درېغه به ونکړو او کومک به ورسره وکړو په ټولو هیوادوالو هم دغه ده په تجارانو په نورو چې مقصد یو کومک یو هغه ورسره وکړي. د ویلو ده چې د یکشنبې په شپه یوې سختې زلزلې د هیواد کونړ ننګرهار لغمان او ځینې نور ولایتونه ولړزول چې په خوب ویده زرګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله.